السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه جوړ صحتمند اوسئ د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انګلیسي ژبې زده کړې مینوالو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یوه ډېره مهمه ویډیو اپلوډ کړې ده خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي په نننۍ ویډیو کې زموږ موضوع چې ده هغه ارټیکل دی انشاءالله په نننۍ ویډیو کې په ارټیکل نه بشپړ رڼا اچوو چې په انګلیسي ژبه کې په کومو وختونو کې او په کومو حالاتو کې له همدې څخه استفاده کیږي تاسو فقط ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ مرحله په مرحله او د سکیپ هڅه مه کوئ نو انشاءالله د ارټیکل په بشپړ هدف به پوه شئ ښه راځو د ارټیکل پیژندګلوي او تعریف ته د ګورو ښه article is a word that comes before a noun and shows whether the noun is general or specific ښه داسې وایي چې ارټیکل هغه کلمه ده چې د ناون څخه مخکې استعمالیږي او د ناون حالت څرګندوي چې د ناون عمومي دی که ځانګړی دی لکه څه ډول په مثالونو کې به تاسو ووینئ دلته ګورئ د پښتو تعریف هم دی دا هم تاسو د سره نوټ کولی شئ ښه دلته تاسو ګورئ لومړی خو د ارټیکل دا هغه ډولونه دي لکه ا ان مثال دا همدا دي بیا لږ رڼا اچوم په تعریف نه ارټیکل چې د یوه داسې کلمه ده چې د یوه ناون دا مشخص کوي چې د هغه ناون د نوم عمومي نوم دی که یو ځانګړی نوم دی او استعمالیږي هم د نوم نه مخکې چې د کوم څه په اړه وضاحت شي د کوم نوم په اړه وضاحت کیږي د هغه نه مخکې هم دا ارټیکل چې دی استعمالیږي ښه تاسو مثالونه وګورئ دلته تاسو ګورئ اگزامپل ته لومړی اگزامپل تاسو ګورئ دلته he is a teacher دا یو استاد دی دلته ګورئ د ده یوه پیژندګلوي یو مشخصات یې کړي دي چې دی استاد دی خو یو استاد دی a teacher دا چې دا یو استاد دی a student a driver همداسې نوره a doctor نور هم تاسو مختلف نمونه اخیستلی شئ ښه دویمه جمله تاسو ګورئ مصطفی bought an apple مصطفی یوه مڼه واخیسته دلته کله چې وویل حروف په کوم ناون کې راشي په کوم لغات کې وویل حروف کې وي بیا ای ان استعمالیږي دا موږ تاسو د ګرامر کې ابتدایي ویډیو چې وه د وویل په اړه نو په هغه کې موږ په دې نه وضاحت کړی و چې مثال ای ان یا ای مثال د په کومو وختونو کې راځي یا چې کله کوم حروف واویل وي کوم لغات بیا کوم حروف موږ استعمالوو نو فکر هم موږ رڼا بچولې وه خو ای ان چې دی دغه کوم ارټیکل چې دی دا فقط د واویل حروف لپاره استعمالیږي کوم لغات کې چې اول حروف واویل وي د هغه لپاره بیا موږ ای ان استعمالوو نوره د ای او ای ان په منځ کې کوم توپیر نشته ای چې د کنسوننټ لپاره استعمالیږي په ساده عادي ډول او ای ان چې دی د بیا خاص د واویل لپاره استعمالیږي ښه ګورئ وروستۍ جمله کې څه دي the moon looks beautiful tonight د سپوږمۍ چې ده نن شپه ډیره ښایسته ښکاري نو دلته ارټیکل چې دی دا دی ښه نو تاسو دا وروستۍ جمله ګورئ په دې کې د عمومي د سپوږمۍ کوم نوم چې دی د همدې پیژندګلوي د همدې په اړه معلومات دي چې مثال دلته لیکل شوي دي چې سپوږمۍ ښایسته ده او نن شپه نو اوس لږ رڼا په همدې هم چوو چې ای یا ان او دا په کومو نومونو لپاره موږ استعمالوو نو دا خو چې دا د عمومي نوم لپاره موږ استعمالوو لکه مثال مون یو عمومي نوم ښیو او عام نوم ښیو او ان چې دی دغه بیا موږ د یوه ځانګړي نوم لپاره استعمالوو مثال یو کاس ښیو یا یو ټیچر یا مثال یو کاس یا مثال یو استاد یا مثال یو هلک یا مثال داسې بل نو د همدې لپاره موږ بیا ای یا ان استعمالوو خو د ای او ان په منځ کې موږ فرق دا وکړو د ای ان او ای چې ای ان چې دی ان دا فقط د واویل حروف لپاره استعمالیږي نو دا فقط د هغه حروف لپاره استعمالیږي چې لومړی توری یې واویل وي او ای بیا د کنسوننټ لپاره استعمالیږي نو قدرمنو لیدونکو همدغه و د ارټیکل په اړه وضاحت نو خدای دې وکړي چې پوه شوي یاست د ارټیکل په هدف رسېدلی یاست کومه ستونزه او مشکل نه وي فعل حالا ښه وخت په خدای مې سپارلی یاست